دا موبایل ښځه ده که نر دی؟ ښځه ده که نه؟ دا څنګه ښځه ده؟ دا به درنه ورځې پیسې خوري، د شپې به یې چارج کوي. ملګرو ګپې شپې به لګوو، خو زه تاسو ته اول د سیاسي پارټۍ یو شعر وایم. وایي چې کله یو کله د بل سره وي، چې کله یو کله د بل سره وي، وطن هم دقسې لوټو خوړو او پاکستان سمه د مستو کټوۍ ده، پیره یې ټول ترېنه پاټو خوړه. او بل یو شعر دی، د دې یو کتاب ما چاپ کړی دی، د یونیورسټي بک ایجنسي سره ملاویږي، د دې ټولو پاټو جنډې پکې دي. وایي زمونږ د ملک هر یو لیډر سم د بلا بچی دی، زمونږ د ملک هر یو لیډر سم د بلا بچی دی، د خزانې کوي کانډر سم د بلا بچی دی. او کچه کوټې یې پیلازې کړې ټولې، پنډ پسې بیا یې ډریور سم د بلا بچی دی. او سود او ملغیب کې څوک ترې نه خبرېږي، سود او ملغیب کې څوک ترې نه خبرېږي، لکه د ګاډي کلنډر سم د بلا بچی دی. او بیا وایي چې ناري اوچکله کې د سرکش اتیتي جوړ شي، شي د سنډا په شان انډر سم د بلا بچی دی. او بیا د اخري وایي ما مې راوس په پیژندل دا خلک، مفت بجلی، مفت سوی ګیس، مفت سلنډر سم د بلا بچی دی. په دوبۍ کې زموږ ټلو د هغې مخې ته په چمن کې ناستو، یو عربی راغی ما سره کېناست، اوس هلیکاپټر داسې ټیټ ټیټ روان و. هغه عربی ما ته وایي دا هذا پاکستان موجود، وایي لکه دا په پاکستان کې شته، ما یې خو هر شي موږ بیا ته ټیکسي کوو. او بیا تاسو زموږ هلته کې پاکستان کې د موټر سایکل او سوزکو انجن یې په هوا کړه، تاسو اوس پر کمیس او پرتوګ جوړ نه کړ. نو په هر ملک کې ما ستاسو د پښتنو لپاره داسې جواب ورکړی دی که نه، که دا هر ملک دغه سر ښکته کړي. واحد دا دي راوس د کم 45 سال زموږ شو چې دا فیډ ما شروع کړی دی، پښتو ژبه مې رانیولې ده، د بل چا ژبه کې با خبرې ونه کړئ. دا نه چې ما د اردو نه راځي، هر شي راځي. تاسو هم دا خیال چې دا مې راوس په ډېر تعلیم یافته یم، قسم په خدای، قسم په خدای چې زه په اتم کې 9 پیرې پیل شوی یم. او مور مې د خدای وبخښي، هغې راته وایي زویه نور سبق مه وایه، مازغه به دې کار پرېږده. نو زه به ته نن داسې لطیفه وکړم، څنګه چې په دوبۍ کې د عربیان عیاشت دي، نو داسې ورسره دا بعد جومات استادان هم عیاشت دي. د جومات یو استاد له چا جانګې ورکړې، جانګې خو پېژنې، ډېر زیات قیمتي و، چې ویې چې هغه کندوری پرې راخوره کړه نو بیا نه ښکارېده. نو ښځې ته یې ویې د دې نه څه مطلب و چې څوک یې ویني نو ماله به څوک څوم بارکي راکړي. ښځې ودې چې کله جمع کې ټیټې کې دا کندوره داسې په شا راواړوه که نه، د مازدیګر جمع وه چې دې څنګه ټیټ شوی کندوری راړولې ده په شا جوړو خلکو په ولاړه سلام ګرځولی دی، او استاد یې راګیر کړی دی او د جومات نه شړلی دی. چې کور ته لاړ نو ښځې ته ویې ګوره په خلکو دې مو والم، او د جومات یې م راوشړلم، او دغه جانګي مبارکي چا را نه کړه. ښځې ورته جانګې خو تا کور پرېښی و، دوم داسې لمن په شا راړولی. لږ لاسونه خو پخوی که نه. داسې کې یو 3 کاله کېږي زموږ په کلي کې یو چوړی مسلمان شو، لالونې نامې ده اوس هم شته، چې هغه مسلمان شو. هغه خلکو ناوې کو، چاندې وله وکړو، سیرې ورته اچولې وه، په بازار کې به یې ګرځاو. یو 2-3 میاشتې یاره چې دی مسلمان و، مونځ او دس به یې کو، خو چې روژه راغله یو 2-3 روژې ونیولې، هغه پیسې ورسره ختم شو، واپس چوړی شو. یو د هندوان سوځی یو زموږ په کلي کې د دلته پاکستان کې د اټک سیند ته ورغی، زموږ یو ګاونډي و، هغه مړ شو، سرنۍ نامې وه. نو موږ چې تابوت کې بند کړو وړم که نه اټک سیند ته، یو ښځې چغې جوړې کړې، وایي دا مسلمان شوی دی، دا وایي ښخ کې. خلکو ورته دا خو ټیک ده چې مسلمان شوی دی، خو دې خو موږ چې ته په جومات کې نه دي لیدلې. وایي نه، وایي ده د زلزلې په شپه کلمه ویلې وه.
کې چې سړی وي یا کراچۍ کې نه کور نه به تاسو ټلیفونو کې جوړې دی خاوند به ته واپس موبایل لاملو کې ویلې څه چل دی دا به دې نه خوار دا پکې دی وړو ګوتې والي بیا به خبرې کوي مور پلار سره به یو دوه درې خبرې وکړي او ښځې سره به لګې خبرې به کوي نو بیا به اخره کې داسې پخوا دا زاړه ټیپونه او زړې کیسټې وې چې د سردار علي ټکر اواز به دې ور واچو که نه ټیپ له به دې ډب نه ورکړې نه غږ دغه به نه روانېده نو هغه ګانه خو ډېره مزېدار او خوږ اواز یې دی نو هغه به وی وای جنازه چې مې د کور واخلي او چې شیرین جانا خبرې کیسه په مریم ماشوم دوی ته یې ورشي دا دوکاندار نه سودا راوړه وایي که پیسې یې غوښتې نو ورته وایي چې مور به مې درکړي ماشوم سودا راواغېستی ده چې راوچته یې کړه هغه ماشوم ډېر ښکلي و دوکاندار ورته وایي بچي یو ښه باران هغه ورته وایي نه مور به مې درکړي دا افغانستان وروڼه به پکې هم ناست دي د افغانستان فنکارانو سره چې سندرې ختم شي نه څه وایي بیا وایي ښکاره لکه لمر وایي په درس چې خاندې دا غرونه افغانستان دا غرونه افغانستان دا غرونه تاسې کې د مخکې ورځو کې یو سړی راغی زمونږ هوټل ته کاسې پوخ عمر سړی و داسې ما ته رانږدې شو وایي مې راوستی ما یې وایي زما د کور والا په کونډۍ باد دي وایي ما ته وایي چې مې راوسته مې پوځ ما ورته یې ولې دا د کاڼا تېر وته زه ښکارم هلکه داسې کار دی ټول لکه د بچو په طور درته وایم زما ګارنټي وارنټي نوره ختم ده اسرائیل علیه السلام درې څلور میسج رالېږلي دي که کله زموږ دغه شي نو صرف ما پسې دومره دعاګانې به کوئ که نه او یو دا هم یاد ولرئ چې په دې غونډه دنیا کې څومره مزاحیان دي په 247 ملکونو کې د 1500 نه به زیات د چاوالیه مني دا ستاسو مخې ته چې زه ولاړ یم زما پکې 892 دي دا په غونډه دنیا کې نه چا نشته بله یو بوډۍ ښځه مړه وه نو نڅا لوڼو ورته ژړله یوې به یې وایي که نه نانا او موږ د چا تفریح ښودو ما ځان سره بوځه لور به وی مام بوزا انګور به وی مام بوزا هغه نیکو پسې کونټه راواشه وي د خر بچو وی ولې دې سوزکي کړې سه کتر عاشق ورګري کتر بلا یو لطیفه وره لطیفه نه ده حقیقت ته وي زمونږ هوټل تاسو ته لیدلې به چکدرې پل څوکۍ کې دی دغلته کې یو سپینګیري سړی راغی ما ته یې مې راوسته پتا یو سوال کوم ما یې وایم و یاره زه چې ماشوم وم او جومات کې به مانځه کې ودرېدم نو یې خلکو به د لاس ونیولم شاته به ودرولم وی بیا چې مې ږیره برید راغله نو وایي چې دی په منځ کې به ولاړو اوس مې ږیره سپینه ده یار سړی راته وایي چې بابا مخکې راځه وی دا راته وایي چې د دې مخکې نه به اوس زه چېرته ځم ما یې داسې یو وخت په تا را روان دی چې ته به مخکې مولا به درپسې نه بیا به څه وخت مې هغه به ستا جنازه وي اوس د لطیفو پخوا د نن نه څه 15 کاله مخکې ما یو ریډیو غشتی ریډیو چې څنګه مې کوله وکړو د ګلنار بیګم د اواز ګانه وه پکې موسم خراب و هغه ریډیو قرقر کوله زه هغه ریډیو ته غوسه شوم چې اوچت دی که ما د ځمکې له دې راوولم نو مور مې راغر والې وایي څه کې پردی ښځه پکې وچوي بل یو سړی وورئ که نه یو سړی د هغه نه د موټر توله خطا شو ناګهانه په پردي کور ورننوته
چې دا کټونه او لوښي ورسې یې مات کړه اخره کې ورته هغه د کور مالک وایي دا د یوې هفتې دیوال پاتې دا مونه داسې بادشاه ورته وځي خبرونه دا وخورېدو بند یار د چټي بلبلې ته وې ما سره واده وکړه هغې ورته وایي که زه تور یم خو ماله په دې توروالي کې خدای داسې ښایست راکړی چې زه ستا قابله نه یم هغه چټي ورته وایي زه به خودکشي وکړم په تا به دعوه وشي بیا ورته یې دا هغه وایي دا داسې زما یو شرط دی بلبله ورته وایي چې ته په دې ونه کې یو داسې ډکې معلوم کړه چې نه کوږ او نه نیغ نن زه به تا سره واده وکړم بس هغه چټې والو ته په یو ډکې کېناست داسې کې دا نه دی بل ته یې ټوکړې دا نه دی سر ته یې وخته بیا وایي دا نه دی د سلیمان علیه السلام د وخت نه راوړل تر نن هغه ټوپونه وایي دا چل کوي دا ډکې په غنم کې دي غنم میراوس به هم پیدا شي اسماعیل شاهید به هم پیدا شي سید رحمان سینو به هم پیدا شي خو زه تاسو په دعوه سره وایم چې زموږ په پاکستان او په پښتونخوا کې هغه یو داسې شخصیت دی چې هغه بل پیدا نه شي هغه څوک دی نه 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 میراوس به پیدا شي بلبانه نه د هغه نوم اوس درنوش چې جاپان غوښتي جاپان نه څه شي پاته دی 15 ورځې پې تېرې کړ جاپان هغه شي ایجاد نه کړ د پیپسي د پیپونو نه یې ورته نغمې وغږولې هغوی ورته بیا 14 لکه روپۍ انعام ورکړ دا زموږ لپاره ډېره د اعزاز خبره ده د هغه بوټ اوس هم د جاپان په چکر کې لګېدلی زموږ ډېر قابل خلک دي بل یو سړی د هغه داسې مهارت و هره خبره کې به دا چل که چا بوتې چېرته تللی وي ته به بازار ته لاړم ځان نه مې غوښه راوړله اوس به کټوۍ کې پخه کړه یاره درته چا ویلې که هغه ډېره به ته لاړم دې ورته هغه پروز کال چې جوړ شو نو بس ویزه یې وکړه او نو کور کې ورته یو ورځ خپله ښځه وایي سړي د دې مارۍ څه علاج نه کوي نو دې ورته څه چل وکړم چا ته ورشو راته ووایه هغې ورته یو خو هغه دغلته چې هغه نوي ډاکټر راغلی هغه له ورشه چې دارو درکړي که دی چې هغه ډاکټر له ورغې دغه ډاکټر بله نمونه مرض و هغه ډاکټر ورته داسې کې څنګه راغلي کښېنه که نه څه تکلیف دی جېبه دې وباسه دنګ لکه دې وباسه چې ډاکټر باندې علاج وکړه دا ډاکټر هغه مرض هم پکې ورغی چې کور ته لاړ ښځې ورته داروی دله درکړه نو دی ورته دوه ګولۍ چې مې وخوړې نو ښځې ویل ځوان دا اوس ډبل غږېږي داسې بله یو سړي سره دوه طوطیان یو بل سړي ورته یې خرڅې وایي دا په څو دي وایي دا یو په 1000 دی یو په 1500 دی هغه ورته یې دا خو یو شان طوطیان دي دا 1000 او 1500 پکې څنګه دي وایي دا یو نر دی یو ښځه ده دا نر په 1500 دی دا ښځه په 1000 ده بس هغه سړي جیب ته لاس کړي چې پیسې یې راوویستې ورسره 800 ووایي دا طوطیانو ورته وایي یاره دې کې 200 کمې دي قسم په خدای دا ښځه مې د ناغه شته دا وره ښه دا یو سړی چې دی په ګاډي کې ناست و دا پوزی وه د شیشې نه یې هغه نسوار ټوکه ده نسوار یې ټوکه جوړې هغه کلنډر ورته شیشه کې وکتل یارو دا څنګل دنده کړه هغه ویې که دی چې دی دغه دې څنګل بار کړې ده بهرحال ستاسو وخت نه ضایع کوم نور فنکاران هم دي او زیاتر د هلکان چې دی د میخکو ته خوشحالېږي اتم کې پرچه وه اتم کې بوډو د ما نه مخکې یو چینی ناست دا ووری که نه مخکې راغلی یو چینی ناست و هغې ته مې مې که زما نمبر یې درنه زیات دی بیا ما سره واده کې وایي ولې نه نو بیا راته هغې ویې که زما درنه زیات دی مې بس بیا به زه تا سره واده وکړم زه د سردار علي ټکر په اواز یو ګانه ده ګیله مې ځکه وکړه و زما یار شیرینه د ستا د غاړې هار ذکر ورکړه ودی کمی ذکر ورکړه ولیلا مې ورکړه یا کبیره
مسكال ديك ميتك ورقة وليلة تخولا كده يكمينة مسكال واستفترا وتليم ببدا تتاكال يستفترا وتليم ببدا تتاكال ديك ميتك ورقة ديك ميتك ورقة
Nuti kami zakawar kla, nuti kami zakawar kla, walaiya me walakina, ya kami na tamiska. Nuti kami zakawar kla, walaiya me walakina, ya kami na tamiska. Just after awatale yung papata takan, just after awatale yung papata takan. Nuti kami zakawar kla, nuti kami zakawar.